السلام علیکم ګران دوستانو نن ډیره د خوشحالۍ ورځ ده ځکه چې محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغانستان د ولسمشر په توګه وټاکل شو. د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په ترلاسه کولو سره ګټونکی اعلان کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي درنو وطنوالو په سر کې ټول افغان ولس ته د ټاکنو د ابتدایي پایلو د اعلان مبارکي ورکوو. د هیواد د ملي زعامت د ټاکلو په بهیر کې د افغان ولس د زړور ګډون څخه مننه کوو او یو ځل بیا د هیواد د ملي امنیت او دفاعي ځواکونو شهیدانو ته چې د ولسواکۍ د ساتنې په خاطر یې خپل ځانونه قربان کړي د دعا لاسونه لپه کوو او د خدای تعالی په دربار کې ورته جنت الفردوس غواړو. همدارنګه د شهیدانو غمځپلو کورنیو ته د همدردۍ او غم شریکۍ مراتب وړاندې کوو او په خپلو ژمنو ټینګار کوو چې دغه کورنیو ته خدمت او د شهیدانو ارمانونو ته رسیدل او د دولت ساز ټیم د برنامو مهمه برخه ده او وی به د ټاکنو پر مهال دولت ساز ټیم په مشخصه توګه په تروریستي بریدونو کې په نښه شو چې له امله یې د دولت ساز ټیم لسګونه فعالان شهیدان او ټپیان شول. د دولت ساز ټیم او ټولو ملکی شهیدانو یاد دې تل تازه وي. موږ د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه 1993 کال د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کولو په خاطر مننه کوو، خو ترڅنګ یې مشخص شکایتونه هم لرو، لکه څنګه مو چې په تیرو 2 نیمو میاشتو کې د افغانستان د قانون پلوه درنو خلکو سره په ډیر صبر هم نظر او د ټاکنیزو بنسټونو استقلالیت او قانوني پروسې مو رعایت کړي دي. په دې اړه مو په مختلفو مواردو کې خپل ټول ملاحظات او شکایتونه د قانوني لارو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کې ثبت کړي. د جمهوریت استحکام او په بریالیتوب سره د ولسمشرۍ ټاکنو پای ته رسیدلو ټول کریډټ افغان ولس ته ورګرځي. زموږ خلکو د دې په خاطر چې خپل برخلیک په خپله وټاکي ډېر زیاتې او نه هېرېدونکې قربانۍ ورکړي دي. ټول افغان ولس د یو اغېزناک ځواب ویونکي او خدمتګار حکومت د لرلو لیاقت لري چې انشاءالله د خدای تعالی په مرسته او د ټول ولس د ملي ارادې د تمثیل په خاطر به دولت ساز ټیم په دې هکله عملي ګامونه پورته کړي. څو ساعته وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس جلال المآب محمد اشرف غنی په مستقیمه توګه د ملي وحدت د لا ټینګښت د سولې او ثبات د پروسې د چټکتیا د یوې اغېزناکې ځواب ویونکي او ټول شموله له ادارې د جوړولو په اړه د دولت ساز ټیم نظریات له ملت سره شریک کړي.